سلامونه، وخت مو په خیر. بیا هم ستړي مه شئ. په لوګر کې د ماشومانو د جنسي ځورونې راپور مختلف غبرګونونه درلودل. ځینې ویل چې دا توطیه ده او غواړي چې مکتبونه بدنام کړي او خلک تر څو خلک ماشومان خپل مکتب ته پرېنږدي. د ځینو کسانو غیرت راوپارېده او راپور یې د خپل ولایت او خلکو او قوم لپاره د سپکاوي وړ وګاڼه چې دا یو سپکاوی دی قوم ته. چاته دا تبعیض‌آمیزه ښکاره شوله، ویل چې ګواکې تعصب کوي، او ځینو بیا په شوق او شور سره دغه راپور تایید کړ، او خو هیچا دا ونه ویل چې څنګه خپل ماشومان له جنسي ځورونې څخه وژغورو. آیا دا حقایق شته دی؟ او څه وخت مخکې د ځینې راپورونو به مو اورېدلي چې په مدرسو کې پر ځینې ماشومان جنسي ځورول کیږي، او همداراز د دې تر څنګ څه وخت مخکې د البته معارف وزارت دغه پرېکړه کړې وه چې ګواکې اول دویم او دریم صنف به په مسجدونو کې وي او دیني علما به ورته تدریس کوي. خو ځینې غبرګونونه راوپارېدل او ځینو خلکو ممانعت وکړو تر څو د ماشومانو د ځورونې، جسمي او جنسي ځورونې څخه مخنیوی وشي. دا او دې ته ځینې نور راپورونه هم موږ اورېدلي وو چې همیش ماشومان ځورول شوي دي جنسي. هغه چې راوتلي دي ټولنې ته هغه مونږ خبر یو. دا چې کوم پټ پاتې دي هغو نه غواړو چې پرده راپورته کړو. نن غواړو چې پر دې موضوع باندې خبرې وکړو. عبدالجلیل امرخیل روانشناس را سره دی. غواړو چې له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې څه تاثیرات لري د ماشومانو پر ذهن، روح او روان باندې دغه جنسي ځورونه، او کوم لاملونه دي چې دغه برخې ته زمینه برابروي او څنګه کولی شو چې مخنیوی یې وکړو. امرخیل صاحب ستړي مه شئ او سهار مو نیکمرغه. سلام تاسو ته درنو لیدونکو او درنو همکارانو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او یو ښه سهار مو پیل کړی. ډېره مننه. زنده باشین استاد. استاد میشه در ابتدا بگوییم که چطور میتونیم طفلای خود از این بدبختی نجات بدیم و کدام کارها را فامیل یا کسایی که با اونا شیشت و برخواست داره پیش بگیرن تا طفلا خودشان درک بکنن و بتانن خود از این راه ها نجات بدن؟ باید اشاره وکړم دې ته چې لومړی خو ډیری کورنۍ خپل ماشومان په داسې اشخاصو سپاري چې د باور وړ نه دي. په نننۍ نړۍ کې هېڅوک هم د باور وړ نه دي. داسې هغوی خپل ماشومان په داسې کسانو باندې سپاري چې هغه بلوغ ته رسېدلي دي. هغه اگر که خپلوان یې هم وي، ځکه موږ داسې قضیې ډېرې لرلې چې په ماشومانو باندې ډېر ځله تېری د خپلو نږدې خپلوانو له لورې سوی و. که چېرې دغه مسلې ته عموما پاملرنه وسي، دا به تر ډېره پورې کومک کولی شي. دویمه مسله، ماشوم ته جنسي آموزش یا جنسي زده کړه ورکول دي چې زموږ په ټولنو کې یو تابو ګڼل کېږي، او زموږ ټولنې دې ته هېڅ ارزښت نه ورکوي چې د ماشوم هغه حساس غړي هغه ته ور وپېژني چې کوم حساس غړی ده او له دې دا د ده خصوصي غړی ده او بل څوک باید هېڅ کار ورسره ونه لري. که چیرې دا زده کړه ورکړل سي، دا به د دې لامل سي چې په ټوله کې د دغې مسلې له پېښېدو نه مخنیوی وسي. دویم، په کورونو کې د ډېرو کسانو اوسېدل، یعنې ووایم چې ګسترده کورنۍ، پراخې کورنۍ، دا د دې لامل ګرځي چې ډېر ځله دغه مسله رامنځته شي. ځکه په هغو کورنیو کې دا خو له یوې مخې تابو ده او ویل یې سخت. یعنې ډېری کسان چې په دې مسله اخته کېږي چې ډېری نجونې دي، ورته ویل کېږي چې مثلا که دې وویلې دا کار به درسره وسي، مثلا که دې وویلې پلار به دې ووژل سي، که دې وویلې پلار ته به دې زیان ورسوم یا به دې مور ته زیان ورسوم. دا په پراخو کورنیو کې تر ډېره تهدید ده. تر ډېره پراخو کورنیو کې رواج دی او ویل کېږي چې مثلا که چیرې دا مسله ویلې، یعنې هغه څوک چې تېری کوي هغه وایي که دې وویلې بیا مثلا دا تهدید به درته ورسېږي، داسې به درسره وکړم. دا په ټوله کې د دې لامل ګرځي چې وی نه وایي او دا ګسترده سي، ډېر سي، ورځ په ورځ اضافه تر سي. یو خو دا دی چې دغه تهدیدونه دي چې دوی نه پرېږدي. بل په کورنیو کې مور او پلار مخکې فرض مثال دغسې موضوعاتو یادول یو ډول شرم او عار ګڼل. تاسو مخکې یاده وکړله چې ګواکې مور او پلار باید اولادونو ته ور زده کړي چې کوم د دوی اساس غړي دي چې نور کسان باید ورسره یعنې تماس ونه نیسي، نور کسان باید لمس نه کړي، نور کسان باید لرې واوسېږي. دغه مسایل څومره اړین دي چې کورنۍ په ماشومتوب کې باید خپل اولادونو ته ور زده کړي، او څومره اړینه ده چې د ماشوم اعتماد ترلاسه کړي چې فرض مثال که هر څومره تهدید تاته کېږي
ته باید ما ته دا موضوع ووایې مثلا هغه اعتماد ترلاسه کړي چې ماشوم آزادانه خپل کورنۍ ته دا ووایي دا فکر ونه کړي چې که زه چېرته خپل مور او پلار دا خبره وکړم شاید ما ووهي شاید ما ته بد رد ووایي دغه اعتماد څنګه ترلاسه کولی که ډېر ځله د ماشومتوب په لومړیو کې دغه زده کړې شروع سي دا د جنسي مسایلو چې دته مثلا هغه غړي وروپېژندل سي دته په دې اړه معلومات ورکړل سي دته د ځینې داسې مهارتونه وروښودل سي چې د داسې مسایلو پر وړاندې مقاومت وکړي دا باید دې لامل سي چې دغه مسله په ټوله کې حل سي او دا اړینه خبره ده چې دوی دغه مسایل عادي کړي په کورنۍ کې یعنې که چیرې په کورنۍ کې د راز په ډول خبرې تل له راز نه خبرې کېږي او دوی ته ویل کېږي چې مثلا راز هم شتون لري دا یې د لامل ګرځي چې سبا دی هم ځینې رازونه په خپل ذهن کې پټ وساتي ډېری کورنۍ ماشومانو ته ورښیي چې ځینې رازونه شتون لري او راز شته صحیح چې باید پټ پاتې سي ځینې شیان شته چې باید ویې نه وایي یعنې که چېرې هغوی د خپلو جنسي مسایلو په اړوند خبرې کوي یا سوالونه کوي یا پوښتنې کوي هغوی داسې مخفیانه جواب ورکوي یعنې ماشوم ته دا مسله پټه پرېږدي یعنې کله چې بیا وروسته په دوی باندې تېری کېږي دوی هغه مسله پټه پرېږدي او دا دې لامل ګرځي چې په راتلونکي کې د بېلابېلو اضطرابونو و افسردگیو لامل سي چه چیزهای بیشتر تاثیر میگذاره که این کاهش و این آزار اذیت جنسی طفلان بیشتر شود و چه چیزها را باید زیادتر معلمین در مکتب و فامیل در خانواده این نکات را مراعات بکنن تا کاهش از بین بره تر ډېره که چیرې په د مکتب معلمانو ته د ښوونځیو معلمینو ته ښوونکو ته په دې اړوند پوهاوی ورکړل سي ځکه هغوی په دې مسلې په اړوند نه پوهېږي چې په راتلونکي کې اروايي تاثیرات څومره ډېر دي ځکه موږ مراجعین لرو هغه مراجعین چې موږ ته مراجعه کوي او اوس 22 کلنۍ ته رسېدلي او هغه خاطرات چې دوی په کوچنیوالي کې درلودل جنسي ځور نه هغو اغېز پرې کړی ځان کثیف ګڼي ځان یعنې له ځانه بیخي ورک دي هویت یې بیخي ورک کړی ده او هېڅکله هم دا تمه نه لري چې مثلا ازدواج وکړي خپل ژوند جوړ کړي که چېرې دوی په دې باندې وپوهېږي چې دغه اروايي تاثیرات د دغو اروايي ستونزې چې په راتلونکي کې رامنځته کېږي دا څومره ژورې دي او څومره اغېز کولی سي دا که چېرې معلمینو ته د مکتب ښوونکو ته او همدارنګه والدینو ته که چېرې دا پوهاوی ورکړل سي نو دوی به په راتلونکي کې د ماشومانو له جنسي ځور نه تر ډېره مخنیوی وکړی سي او دغه مسله په دولتي او خصوصي مکاتبو کې یو مهم اصل ده همدارنګه کورنۍ باید په دې اړوند پوهاوی ترلاسه کړي په مکتبونو کې موږ بدبختانه نه لرو چې په دولتي او شخصي مکتبونو کې دا مسایل نه دي تدریس شوي معلوم نه هغوی ته باید یعنې معلمانو ته باید پوهاوی ورکړي چې د سیمینار له لارې مثلا د ټولنیزو رسنیو له لارې له نورو لارو یعنې په ټوله کې باید معلمان په دغه مسله باندې پوه سي چې د دغه اغېزې په راتلونکي کې څه دي او هغه اغېزې چې له دې عمله رامنځته کېږي د جبران وړ دي که نه یعنې دوی هم باید په یو نوی خپل شاګردانو ته هغه مسایل ورسوي ورته تدریس اول باید دوی خپله زده کړي یعنې دوی باید خپله زده کړي سیمینارونو نه وروسته بیا خپله او بیا وکولی شي چې خپلو شاګردانو ته هم دغه مسایل ورسوي او دا په ټوله کې دغه مسله مخنیوی کې وسي او حل سي بله موضوع تاسو مخکې یاده وکړل چې د راز خبره خپل اولادونو ته باید ور زده کړل شي چې دغه ځینې خبرې راز وي باید پټ وساتل شي یا هم د حیا و عزت موضوعات چې باید وساتل شي نه هغه په تفکیک وشي خو د مور پلار او اولادونو ترمنځ دغه ځینې رازونه باید ونه اوسېږي دغه مسایل څنګه موږ خپل اولادونو ته ورکولی شو چې د نورو کسانو ترمنځ دغه مسایل راز دي خو زموږ او ستاسو ترمنځ دا راز نه دی فرض مثال مور کولی شي د خپل اولاد ماشوم پر هر غړي ته لاس وروړي یا یې ووینځي هر څه وکړي مور او پلار کولی شي حق لري خو دغه څنګه ورته کولی شي چې دا کار چې زه در سره کوم دغه منظم دي یا هم حمام در کوم هر څه کوم یعنې دا کار یوازې زه کولی شم نور کسان نشي کولی چې ستا حساسو غړو ته لاس راوړي دغه مسایل خپل اولادونو ته په ماشومتوب کې پوهول یې څومره مهم دي څومره اړین دي دلته یوه بله مسله ده چې ډېری کورنۍ خپلو ماشومانو ته خودیاري نه ور زده کوي صحیح ده تر ډېره دوی پر ځان پورې وابسته ګڼي یعنې مثلا تر 7 کلنۍ پورې دغه حمام دوی ورکوي صحیح دغه مسله په خپله ستونزه رامنځته کوي ځکه هغه دغه حساس غړي چې دي هغه لاسو یا لمس سره
عادي کیږي یعنی بیا ستونزه نشته که څوک لاس هم پرې ووایي ستونزه نشته ورته که چیرې دا مسله له 3 کلنۍ نه شروع سي او د هغه عمام مستقل سي هر څه مستقل سي دا به دې لامل سي چې په راتلونکي کې هغه اساس غړي چې دي هغه له لمس سره عادي نسي یعنی که چیرې په دوی باندې تیری کېږي یا دوی لمس کېږي یا هغه لومړنۍ کړنې د جنسي تیري ترسره کېږي دوی شاید مقاومت وکړي یا شاید وتښتي یا بله لاره غوره کړي یا چیغه ووهي اما کله چې له وکلنۍ نه وروسته تر وکلنۍ پورې دوی په خپل مور و پلار پورې وابسته یا د خپل مور و پلار له لوري یا د مور له لوري حمام ورکول کېږي دوی ځان په هغوی پورې وابسته ښیي دا د دې لامل ګرځي چې په راتلونکي کې په اسانۍ سره جنسي تیری پرې وشي ځکه دوی ته خودیاري نه ده ورزده سوې دوی مستقل سوي نه دي دوی پر ځان اعتماد نه لري ځکه همیشه په نورو پورې وابسته دي همیشه یې ځان په نورو پورې وابسته حس کړی او دا یې د لامل ګرځي چې په راتلونکي کې په اسانۍ سره تیری پرې وشي او تر تیري لاندې راسي واقعا ایره باید مادرها و پدرها زیاد متوجه بشن استاد میشه ایره هم بر ما بگوین که چند نوع آزار اذیت در جامعه ما امروز وجود داره آزار او اذیت د ځورونې څو ډوله دي لومړی تاوتریخوالی دی چې له ماشومانو سره کېږي یعنې د ماشومانو وهل ټکول لتکوب دا لومړنۍ هغه ځورونې دي چې ډېر زموږ په ټولنه کې شتون لري دویم ډول یې هم تروما ده چې په تصادفي مسایلو کې دوی ته رسېږي مثلا انتحاري کېږي دوی ته آسیب رسېږي صدمه ورته رسېږي یعنې دا یوه تصادفي مسله ده چې د کنټرول وړ هم تر ډېره نه ده درېیمه مسله هم جنسي ځور ده چې تر ډېره ماشومان پرې اخته کېږي او ډېر ځله له دغې مسلې نه تر ډېره ماشومان متاثره دي څلورمه مسله هم سوګ ده کله چې دوی خپل مور پلار له لاسه ورکوي د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکوي او هغه د سوګ مراحل ښه نه ترسره کېږي دا د دې لامل ګرځي چې په راتلونکي کې ماشومانو ته صدمه ورسېږي او په خپله دغه سوګ د دې لامل سي چې دوی افسرده سي پر ژور خفګان اخته سي بېلابېل اضطرابونه لکه سوشل فوبیا جي ډي او نور ورته پیدا سي همدارنګه پر ځان باور له لاسه ورکړي او په راتلونکي کې ځان یو بې باوره او د ټولنې یو ټیټ قشر احساس کړي د جنسي ځورونې په اړه باندې مو خبرې وکړلې هم دغه هم یوه برخه وه جنسي ځورونې یو هغه تیری دی چې پر ماشوم باندې کېږي یو هغه روحا او فکرا یو څوک جنسي شکنجه کېږي دغه مسایل څه ډول دي که په دې اړه باندې لږ رڼا واچوو تر ډېره دا چې مثلا تر ډېره په دې مسله باندې نجونې اخته کېږي ځکه یو څوک پرځه ځي پرې یو څوک یوه خبره ورته کوي تر ډېر ځله ځینې خبرې تر مرمیو سخت اغېز کوي یعنې نجونې د له جسمي ځور نه په روحي ځور ډېر شکنجه کېږي ډېر اغېز پرې کوي تر ډېره کله چې یو څوک په یو چا باندې پرځه ځي یو خبره کوي یا مثلا هغې ته طعنه ورکوي یا په یو ډول آزار ورته رسوي دا د دې لامل ګرځي چې په راتلونکي کې دغه مسایل د دوی لپاره مهم وګرځي یعنې کله چې په دوی ته دغه ډول آزار رسېږي دا ډول روحي آزار یعنې جنسي ځور په روحي ډول کله چې دا ورته رسېږي په راتلونکي کې یعنې هغه خپل اعتماد له لاسه ورکوي په ځینې کسانو باندې او بیا د ټولنې مخ ته له ظاهرېدو نه ډډه کوي ډار لري یو ډول او دا د دې لامل ګرځي چې په ټوله کې پر ځان باور لاسه ورکړي او تر ډېره دا د تحصیل د ترک لامل ګرځي یعنې ډېر ځله کله چې دی د ټولنې مخ ته ظاهر نه سو وی نه سو کولی چې سیمینار ورکړي وی نه سو کولی چې د سم مخ ته خبرې وکړي ځکه دا په ماشومتوب کې یا هم په مکتب کې د مکتب په دوره کې دغه روح هم شکنجه شوې ده جنسي یعنې ټولو نارینهو ته همدا فکر کوي بالکل یعنې ټول نارینه یا ټول انسانان کله کله دغه ویره تعمیمیږي یعنې په ټوله ټولنه باندې یعنې یو کس که چېرې ځور ورته رسولی ده وروسته یې دا تعمیمي په ټوله باندې یعنې دا فکر کوي چې ټول انسانان هم دا ډول دي او دا یې دې لامل ګرځي چې ستونزه رامنځته ډېره زیاته مننه امرخیل صاحب چې راغلی زموږ برنامه سپاس از شما استاد دوستای عزیز شما هم سپاسگزار هستیم ما را همراهی کردین ویدیویی را هم کانال ما آماده کرده با هم یک جا می‌بینیم بازم در ادامه برنامه با ما باشید